په موجوده ګرانۍ کې د لونو واده کول ناداره او بېوسه خلکو لپاره یو ګران عمل ګرځېدلی دی. په دې حال کې صوبایي حکومت په سپارښتنه د زکات محکمې له طرفه هغو والدینو سره مرستې روانې دي څوک چې د لونو ودولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه کوهاټ کې د یادې محکمې په مرسته د ګڼو بېوسه او نادارو انجونو ګډ ودونه وشول. په دې مهال نوي واده شوي انجونو ته مالي مرستې هم ورکړای شوې. आज के इज्तिमाई शादी में 22 जोड़ों का शादी हमने करवा दिया। हर जोड़े को सूबाई हुकूमत की तरफ से हमने 2-2 लाख रुपए के चेक दे दिए। 44 लाख 25 बंदों के इज्तिमाई शादियों का हमें कोटा मिला है। बाकी 3 का भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द कर लेंगे। واده شوي انجونې وایي د ګرانۍ په دې دور کې د دوی پلاران د دې جوګه نه وو چې دوی لپاره یې داج یا د جهیز تنظیم کړی و. خو مشکل ډیر زیات مو مطلب لږ امید نه و کنه مطلب مو شکل ریکویسټ کړو نو ته پته نه و چې مطلب ملويږي کنه نو بین ماشاءالله هر څه دوره پوښ ولو. پاړې د اړوند محکمې ځایي چارواکي وایي دوی نه یوازې ګډ ودونو لپاره بلکې په کلو بنډو کې هم داسې انجونو سره د واده لپاره مرستې کوي چې والدین یې د ودولو باید چې دوی د خپل کلي زکات کمیټې د لارې دوی سره اړیکه ونیسي.